امنیتي چارواکي وایي چې د ناکامراد د وژلو په تورې 2 تنه نیولې. دا چې څنګه او چیرته یې نیولي دي، آیا دغو کسانو رښتیا هم ناکاموره وژلی دی که نه؟ مطلب را سره تر پای پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د جاپاني الاصل افغان ډاکټر تیسو ناکاموره د وژلو په تورې 2 تنه نیولي دي. افغان امنیتي چارواکو تر اوسه پورې د نیول شویو کسانو د هویت او تړاو په اړه څه نه دي ویلي. ناکاموره چې خلکو کاکا مراد باله د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې له 4 ساتونکو او همداراز موټر چلونکي سره وویشتل شو. 83 کلن ناکاموره چې اوږده موده یې د طب په برخه کې وړیا خدمتونو ته وړاندې کړې وه، په وروستیو کلونو کې خپل ژوند دې ته وقف کړی و چې یو شمېر افغانان له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودروي. پر ده حمله کوونکي د پیښې له ځایه وتښتېدل او تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو اکثر افغانان وایي چې دا برید پاکستان د خپلو افغان عواملو په وسیله کړی دی، ځکه چې ناکاموره د اوبو د بندونو په برخه کې ډیر کار کړی و او لا یې هم هڅه کوله چې افغانستان اوبه کنټرول او کرنیزې مځکې پرې خړوبې کړي. د شنبې په ورځ د ناکاموره مړی په کابل کې یو لړ رسمي مراسمو وروسته جاپان هیواد ته ولېږدول شو. په مراسمو کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني هم ګډون کړی و او ژمنه یې وکړه چې د ناکاموره قاتلان به عدالت منګلو ته وسپارل شي. په دې مراسمو کې چې د کابل د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې جوړ شوي وو، د ډاکټر ناکاموره میرمن ناوکو او لور اکیکو هم ګډون کړی و. ناکاموره له افغانانو سره د بېسارې مرستو په خاطر په یو اتل بدل شو او ډیرو افغانانو په هیواد کې دننه او له هیواده د باندې د هغه په وژل کېدو ویر وکړ. درنو لیدونکو، په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم خوشحاله سي چې د ناکامرو قاتلین اخر هم ونیول شول.